که تاسې یاد سي درته د مفتي منیر شاکر صاحب په باره کې ما څو خبرې وکړې چې مفتي منیر شاکر صاحب په باره کې موږ هېڅ د توهین نه کوو نه د بېقدري کوو نه بېعزتي کوو الله موږ ته چې الله د وس نه راکړي چې موږ د یو الله د نوم اخیستلو والا د یو عالم بېعزتي وکړو خو موږ صرف دا وویل چې مفتي صاحب باید د خپلې خولې سره احتیاط اوس ما په هغه کې ودې ته دا وویله په هغه بیان کې که ستاسې یاد سي ما ګوره دی د الله په باره کې دا وایي د الله په باره کې چې موږ الله غولوو اوس د الله په باره کې داسې خبره کول پکار ما ورته څه وویل ګوره دا تاسې ووایه ګوره وایي موږ الله غولوو دا خبره صحیح ده الله په نسبت کې ولې قرآن تا نه دی اورېدلی یخادعون الله والذین آمنوا الله فرمایي چې دا خلک کوشش کوي د الله په غولولو د مؤمنانو د غولولو اوس ګوره اوس دی وایي دا خبره خو الله کې یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون اوس دا یخادعون الله ترجمه ګوره دا احسن الکلام دا احسن الکلام د شیخ عبدالسلام رستمي صاحب چې دا د دوی شیخ و دا د پنجپیرانو شیخ و دا یو ډېر غټ مفسر اوس د دغه آیات لاندې ته د ده ترجمه وګوره ده څه کوي دی د یخادعون الله ترجمه څه کوي چې دوی دا کوشش کوي چې الله ته دوکه ورکړي دوی د الله د مؤمنانو سره ټګي وکړي دا بل پښتو دی تعلیم القرآن پښتو د قرآن ترجمه تی دغه وګورئ دا د ده واورېدونکي چې دا وګوري چې دوی د دغه آیات ترجمه څه کوي چې یخادعون الله یعنی دا خلک دا منافقین یا دا کفار دا کوشش کوي چې الله ته دوکه ورکړي یا د الله سره ټګي وکړي د مؤمنانو سره دا ترجمه چا کړې ده چې الله وغولوي نعوذ بالله دا څومره غټ توهین دی د الله د نامه ته د الله طرف ته داسې نسبت کوې دا خو ستا ترجمه ده چې ته مثلا دومره د خولې سره احتیاط وي خبره ټیک ده موږ دا نه وایو چې خبره غلطه ده اوس ګوره یو سړی وي چا ته ووایي چې پلار دې رالي بل ورته وایي چې د مور مېړه دې رالي نو دا خبره خو هغه د مور مېړه خو دی په دې کې خو څه ده لیکن ته دا رقم ورته وایي چې د مور مېړه دې رالي مثال به توکړه نو ته خو باید دا ونه وایې چې الله خو دې الله لپاره داسې الفاظ استعمالول دویمه خبره ما دا کړې ده چې مثلا چې ته علماو توهین کې دا خلک دي د علماو توهین ته راوفر دی په دا بیان کې وایي دا علماو توهین خو الله کړ کوم آیاتونه چې الله د بني اسرائیلو د علماو دپاره رانازل کړي دي هغه آیاتونه تلاوت کړه وایي دا الله نه دي ته دا الله بنده الله خو وایي انما یخشى الله من عباده العلماء چې علما د الله سویریږي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله فرمایي چې علم والا او بې علم نشي برابر کړي فاسألوا اهل الذکر الله دا علم سره پوښتنه نو الله د علماو توحید دویمه خبره دا وایي مثلا اما یو حدیث ویلی دی چې دا نفل په پروژه دا راخصي چې دا ضعیف دی دا ضعیف دی ګوره زموږ کتابونه دا لیکي ته فتاوی محمدیه او دا هغه وګوره چې دغه په فضایلو کې ضعیف حدیث هم چلېده په فضایلو کې ضعیف حدیثونه هم ته فضایلو باندې استعمالولی څه مسایل خو نه دي خو فضایل دي تراویح دي کوئ که ته وایې چې یا فتاواوي د کوم ځای د نبي علیه السلام نه دي ویلي قرآن نه دي ویلي ګوره دا ته چې د یو راوي په باره کې دا وایې چې دا ضعیف دي دا کمزور دي او پر دې باندې د یو عام سړي قول پیښې نو دا تا چا وکړه تا د نبي علیه السلام چې دا حدیث ضعیف دي چې ته په دې ځای کې د یو عالم خبرې ته نیت وکړې نو په دې ځای کې بیا ولې نه وکړې چې دغه ضعیف حدیث باید په فضایلو کې استعمال شي په خبره مې ستا خلاص وکړو نو دویمه خبره ده یو خو دا زموږ چمن والا ته د الله هدایت وکړي موږ دې ټولو ځوانانو ته وایي چې دې د دې ځای رپورټونه درته ورسي هغه د غیرتمنو ولس دي ما خبرې زه داسې ځوانان یم زه ورته وایم دی لږ ده ته هم وایم چې ګوره تا ته په قرآن کې الله ویلي دي چې تا له یو سړی راسي ته د هغه په باره کې تحقیق کوه چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري وایي دا مولوي صاحب دی مثلا د خلکو په پیسو یې 3 ودونه کړي دي او داسې شام پرانیستي پرانیستي الله به تر اوسه ما 3 ودونه کړي دي که نه دي کړي ته خو یا دا تحقیق وکړه دا ستا انټلیجنس ادارو ته دا ستا نمایندګان ته دا وایي چې ورشه د مولوي صاحب پوښتنه وکړي ده 3 کړي دي او که نه دي کړي په خبره مې سر خلاص وایي ته خالي ودونه کوي 3 ودونه کړي دي اول خو ما 3 کړي نه دي 2 ودونه دي تا دا سړی راسه وایي چې ما پوښتنه وکړي چې تا دا واده ولې کړی
خبر څه ضرورت دی څه مجبوري ده څه کیسه ده کاسې مولوي صاحب واده وکړي بس باره به ته هغه سفله راوړې مثلا او والله دا د قرآن نو مخ ته پروت دی زما د دویم واده ولور مهر صرف والله زما افسر دا د دې به د ترجمه کې به یې به ناست وي چې ما به دې پیسې ورکړي او تاسې ټوله داسې ناست یاست دا ټوله مجموعه دا د ناست دا په سوو په زرو کسان داسې ناست یاست ماتې ته ویل دي ماتې ته به راز نه ویلې چې ما دې څوک پیسې نه راکړي پیسې و نورو غریبانو ته ورکړي او مسکینانو ته ورکړي څوک خو دې په دا ښار کې زه د دغو ادارو والا ته وایم چې په دا ښار کې ته دا ټوله علاقه دی دا ثابته کړي چې مولوي عبدالرحمن صمیم نن په کوزده کې د چا څه پیسې واخیستې نن په واده کې د چا څه پیسې واخیستې نن په ختم کې د چا څه پیسې واخیستې نن په اسقاط کې د چا پیسې واخیستې چې دا زما ټوله مبارزه د دغه شان خلاف پرته زرکون زه ستا پیسې څه دا اوس ما سره بمبۍ کې مسجانم پراته دي ستا دا خیال دی هسې خلک راپرهیې خلک دغه کوي چې دغه مولیان بس د پیسو بې حلوا تراویح وایي د پیسو دپاره که الله بنده علمترکي پر تراویح خلکو پیسې اخلي د علمترکي پر تراویح پر ختم خلک پیسې ودغه هسې د دنیا خلک د علماو خلاف راوفرول او د قرآن دومره تحریف کوي چې هغه یخادعون الله هغه آیات چې الله جل جلاله دا ترجمه ته کوي ته ورسې مفسر خو راوخت چې دا ترجمه یې کړې دا پښتو والا هغه وایي د دې به مثلا د ادب تقاضا خیال وساتي چې یعنې الله ته دوکه ورکړي د الله سره ټګي دویمه خبره دا خبره په خپل بیان کړې ده چې دا مولیانې په دا چمن کې دا د پرلت ناست دي مثلا دا حکومت د دې خلاف ظلم کوي دوی ولې اواز نه پورته کوي مفتي صاحب محترمه دا پرلت د علماو په نمایندګۍ کې ناست دا پرلت په مشرانو کې علما دي دا پرلت علما بیانونه کوي علما ترجمې ورته کوي زه دا پرلت له ورځم تا زما د پرلت بیانونه نه دي اورېدلي موږ د دې ملاتړ خو د دې سره ولاړ یو نو مفتي صاحب چې دا د چمن غیور غیرتمن ولس نو دومره خو د دې دا وفا دا د دې محبت حق لري چې ته د خپل مبارک قدمونو سره استون کې د چمن په خوا پرلت کې شرکت وکړي او د حکومت سود مکي وایي دا چې سنټر مشتاق احمد راکړلی سي نور لرې لرې خلک راکړلی سي نو محترم مفتي صاحب ته هم راکړلی سي راسه یو بیان درته وکړه دویمه خبره ده چې ته وا دا حکومت د چمن والا سره ظلم کوي پاسپورټ فیصله د علما د ملګري مفتي صاحب والله دا سي د لاسه راپېښ دا تورخم د خیبر جنسي چې ستاسو په 10 کیلومتره ده 1,000 خلک روزانه اوښتله په معمولي څه باندې تیوري لکه پاسپورټ تا د دروازې د تورخم د دروازې خو یې اواز لګاوی یو خلک به دې کښېنولي وي پرلت به دې کښېنولي ولی یو پیغام به دې جوړ کړی وي چې وروره دا مه پاسپورټ کوي دا دوه وروڼه دي یوې خوا د یو بلې تا داسې بغیر څه مزاحمته بغیر څه تکلیفه د تورخم دروازه ور ایله کړه چې د هغو خوله وخونېدله چې د تورخم دروازه داسې په اساني باندې را ایله کړه نو راسې د چمن دا به هم پاسپورټ نو شپږ میاشتې کېږي یوه میاشت کېږي په چمن کې پرلت ناست دي د دغه مثلا د پاسپورټ د فیصلې خلاف نو مفتي صاحب دغه غیور ولس دا غیرتمن ولس دا تا ملګري دا پر تا حق لري چې ته د خپل مبارک قدمونه راستون کړې د ستاینه وکړو او په دغه پرلت کې شرکت وګڼو دویمه خبره دا ده چې ته وا چې زه وایم پر اکابرین خلک تومتیان کړه ته وایې چې اکابرین دوی خلک اکابرین ته رابولي ګوره دا قرآن ستا نه دی موږ هم د قرآن ترجمې کړو دا د قرآن درس شروع دی دلته ستا دا خیال دی چې دی د مسجد امام زه د یو مسجد امام نه یم نه زه د خلکو پیسې او فنډونه خورم دی وایي د خلکو څه پیسې اخلي پلار یې په تبلیغ کې ځي ته هغو دا ستا انټلیجنس ادارو ته وایي چې ته راسې د دې پوښتنه وکړه د کور چې دې پیسې څه لري نه لري دي دا تبلیغ په چیش کړي ای بس چا خبره درته وکړه باره ته راسې نشر کوې نو موږ خلک قرآن ته رابولو دا ټوله خلک دا دي ناست دي تاسې د دې ګواهي ورکړئ عزت دي د الله طرف ته رابولم که د خلکو ټوله وایست چا طرف ته د الله طرف ته ټوله رابولو موږ د دنیا د هرې نقشې سره موږ خو اوله خبره دا چې د هر څه کول ولا الله موږ اوله خبره ده او ته وایې چې د خلکو طرف ته خلک رابولې د ځان طرف ته رابولې دویمه خبره چې ودونه هلکه ته قرآن هم وایه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې دوه وکړي درې وکړي څلور وکړي که چیرې انصاف نسي کولی مفتي صاحب زما حسن ظن دی چې ته انصاف کولی سې دویم واده وکړه ځکه ته قرآن ویونکی ته په قرآن پوهې دویم واده وکړه که وس نه لرې ګوره د ویګو وس لرې د سکوټیانو وس لرې د واده ده که نه لرې دا چمن ډېر غیور ولس دی ډېر غیرتمن ولس دی انشاءالله ستا د دې واده خرچه په چمن برابر ده در وبلېږي دغه ستا نمایندګان به در ولېږي نور به در ولېږي دغه واده وکړه
دا خو د یورپ نظریه ده چې هغه وایي ودونه مه کوئ. دا خو د یورپ نظریه ده. دا د یورپ یو مورخ لیکلی دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې ده ودونه ډېر کړي دي، دا خواهش پرسته و نعوذ بالله. ته خو د یورپ اواز لګوې، ته دوه ودونه، ته د ودو پیغورونه یو چا ته ورکوې. ته راسې دلته دا ستا نه مینهګان راوړه، زما د قرآن کښېني چې ما ته د ودو پیسې چا راکړي. او دویمه خبره ته دا کوې، ته د خلکو د کورو عزتونه، دا د خلکو په ښځو کې ګایدل یا د هغو د کور عزتونه اخیستل، دا تا د دې د قرآن نه منې، دا د چا کار؟ تا سورة النور نه وي تلاوت کړی؟ تا د حضرت عایشې رضی الله عنها واقعه نه ده اورېدلې چې دا د منافقینو کار و چې د نبي علیه الصلاة وسلام د کور کې لاسوهنه کوله، د هغو باندې تهمتونه لګول، پر هغو عزتونه یې اخیستل. نو ته دا چمونه کوې؟ پلانې ته ستا د کور پال دا بل ته زه د پلانې ما په هغه وخت کې راوځي زه به د ده په باره کې دا یو بیان کوم. دا خو د علماو خلاف یا د دایانو خلاف، د هغو خلاف تهمتونو انبار لګول یا خلک تیارول یا زنانې تیارول، دا خو د قارونیانو د فرعونیانو کار و چې د موسی علیه السلام خلاف یې زنانې تیارولې او د نبي علیه الصلاة وسلام پر کور والا تهمتونه لګول. دا کار د چا دی ګسه مفتي صاحب؟ ته د الله د رسول پر منبر ناست، ته قرآن ته ناست. والله که موږ ستا بیا استاد ګستاخي کوو، خالي دا خبرې باید د دې سوچ و فکر و دې ته وویل سي. دغه ځوانان د شر و طرف ته مه رابوله، نه په دې کې د شر ماده اچوه. او زه دا چمن والا ته وایم، دغه کوم چې زموږ خلاف پوښتنه کې یا بل ورور راسې سره کښېنو. هغه بیان کې ما دا ویلي چې ما یو ټورنمنټ والا ویله چې کله مفتي صاحب دا بیان کړی دی چې تراویح هېڅ شی نه دی. یعنې تا بله په یو انټرویو کې ویلي چې دا تراویح د اسلام خلاف یو متوازي دین دی د مسلمانانو مشغوله کېدلو دپاره. یعنې ته خو دا وایي. او دی په دا اوس ما په جواب کې وایي دغه ټورنمنټو والا چې اوس یو د دین خلاف یو کار راسي، د اسلام خلاف یا د ملک خلاف راسي، دغه ټورنمنټو والا به وایي سرونه کړي. الله بنده هغه ټوله شپه د چپو د پتو د دې ټورنمنټونه کې نه د روژې قدر لري، نه د روژې احترام لري، نه په روژه کې اعمال کې، نه په روژه کې عبادتونه کې، دی به اوس پر دین باندې سرونه ورکړي. ته راسې د علماو تاریخ وګوره چې هغه په ټانګانو راځړېدله، هغو پر ځان ډبې او بمان تړلې، قربانۍ ورکولې. نو زه په آخر کې ورته وایم دا زموږ خلکو ته وایم چې ګورئ د الله په خاطر مه په قرآن کې تحریف کوئ، مه د علماو توهین کوئ، صرف د خلکو د خوشحالۍ لپاره. والله چې دا کم خلک چې ستاسو پر دې خبرو چې ته دې وزه قرآن ته رابولم، قرآن ته موږ ټوله رابولو، ټوله د قرآن درسونه کوو، ته ورسه پر دې باندې یو قسم واخه چې تا له د چمن سره پیسې درځي او که نه درځي، یا ستا دغه پیسې نور دراسي او که نه دراسي. دا ټولې مدرسې، دا ټول د دین کار د مسلمانانو په پیسو روان دي. نبي علیه الصلاة وسلام په چانده روان کړی و. البته موږ دا وایي چې لږ د خدای سره پام وکړه، نور موږ ستا سره هېڅ مناظرې او مباحثې نه کوو، نه هېڅ کیسې ستا سره کوو، نه تا ته څه وایي چې څه وایي هغه وایي. یو سړی چې در هر څه تېر سي چې د الله احترام نه ورسي، چې د نبي علیه الصلاة وسلام په باره کې چې د امام بخاري د پلار ویلاره ژوند دی، دې پلار څه کې امام بخاري رنګه، امام مسلم رنګه چې د هغو عزت او احترام قدر نه لري، نو به د سمیم خواړه کې څه قدر ولري، نو به د هغه په باره کې څه د خولې سره احتیاط وکړي، نو به د نور شان د خولې سره څه احتیاط وکړي. پکار دا ده چې موږ دغه خپل ځوانانو ته وایي د چمن والا ته چې وروره زه ستاسې ورک نه یم، راسې د دې دا زه په دا مدرسه کې ترجمه کوم، په سوو په زرو کسان ناست، ته هم راسه، ته هم راسې، دلې راسې، نږدې به خبره سره وکړو.